د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد د ملي اردو پر مسلکي توب تجهیز او پر عصري وسایلو او ټکنالوژي د سمبالولو ټینګار وکړ او ویل چې په تیرو شلو کلونو کې د پخوانی رژیم چارواکو د اردو د مسلک کولو په برخه کې هیڅ بنسټیز کار نه دی کړی. توپک جوړولای شي او دلته راځي پر ما باندې د 100,000 افغاني توپک په 15,000 خرڅي خپلې ګټې را باندې کوي. زه باید دا توان ولرم، دا استعداد ولرم او دا څه برابر کړم چې دا هر څه دلته په خپله په وطن کې جوړ کړم. فضا باید په خپل لاس کې واخلم. د ملي دفاع وزارت سرپرست نویو فارغ شوو افسرانو ته په خطاب کې وویل د خلکو د هیلې سترګې تاسو ته دي او تاسو به په هر ډول شرایطو کې د هغوی ملاتړ او دفاع کوئ. هغه فکرونه تر شا وغورځوئ چې دلته به پر هغو فکرو باندې چوکۍ ویشل کېدلې، د قدرت جزیرې به وې، په اردو کې به هم پاټ و پاټ بازي جوړه وه، په پولیسو کې به هم پاټ و پاټ بازي جوړه وه. اهداف باید مشخص وي.